د غره په سر کچه کوټه ده او باران وریږي، د چا د یاد را سره شپه ده او باران وریږي. ستاسو دماغ د موسمونو مزې څه پیژني، زمونږ د زړونو معامله ده او باران وریږي. چې ته به چېرته یې جانانه، ستا عزیز چېرته دی، په منځ کې لویه فاصله ده او باران وریږي. سلامونه ملګرو، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. ستاسو ورور ستاسو ملګری فضل عظیم پر هر یم هیله لرم چې روغ جوړ به یې، خوشحاله به یې، د ژوند نه به مزې اخلئ. ملګرو، نن راغلي یو جبای ته چېرته چې زمونږ ګران مشر محمد زاده تنهاسې اوسېږي، د هغه خواله راغلي یو. هغه نه به یو څو پوښتنې هم کوو، خواږه شاعري به ترې هم اورو. محمد زاده تنهاسې خپل پروګرام کې تر کړی وی. ډېره مننه فضل عظیم پر هر صاحب چې تاسو دلته راغلی دی ګرمای کې، او بس امید دی چې ښه به او ډېره مننه، ډېره شکریه. محمد زاده صاحب کتونکو سره خپل تعارف وکړئ، نو بیا به شعرونه نور پوښتنې به کوو. زما نوم محمد زاده دی او بس د دې ژبې اوسېدونکی یم. سروایي یونټ کونسل او دا زموږ ځای دی، بس دلته پاتې کېږو او پرایمري سکول کې استاد یم. حاجي تنها صاحب شاعري مو د کله نه شروع کړله؟ څومره وخت کېږي؟ شاعري خو تقریبا د 2000 نه پس مې شروع کړې ده، بیا د 2009-10 نه پس بیا پروګرامونه له به هم تلم راتلم مشاعرو له، بیا 14 کې یو کتاب مې چاپ کړی دی او بس دغسې دا سلسله روانه ده اوس. ملګرو ته دا ومایي چې تاسو کتاب خو چاپ کړلی، خو نوم یې سره او میلاویږي به چېرته او را روان کتاب به راځي که نه؟ بل کتاب څه اراده مو شته؟ کتاب نوم خو زرې زرې زړه به راټول کړم دغه دی، او د دوکانونو کې به اوس خو به صرف ما سره دی، اجمل سره میلاویږي، اجمل تنها سره، او نور خو خرڅ شوی تقریبا ختم شوی. نو ملګرو ته خپل شعرونه غزل ډالۍ کوي. حاجي یو څو شعرونه ورته ووایم چې له جانانه تر دورانه شاعري کوم، له جانانه تر دورانه شاعري کوم، د حالاتو ترجمانه شاعري کوم، او زه چې څه وینم هم هغه درته وایم، زه چې څه وینم هم هغه درته وایم، داسې نه ده چې له ځانه شاعري کوم، او چې منزل ته رسایي څومره ګرانیږي، زه هم دومره په اسانه شاعري کوم، چې منزل ته رسایي څومره ګرانیږي، زه هم دومره په اسانه شاعري کوم، او ستا کافر اداګانې پکې ستایم، مسلمانه شاعري کوم، او لکه ستا زلفې زما د ژوندون ستونزې، پریشانه شاعري کوم، او چې خبره اورېدو ته تیار نه دي، چې خبره اورېدو ته تیار نه دي، زه هغو خلکو ته خانه شاعري کوم. دا د محمد زاده صاحب شعرونه تاسو به موږ ته وایي چې څنګه شعرونه لیکي. تنها صاحب خپل نور کلامونه سره شریک. حاجي دا یو بل د لنډ بحر یو غزل دی چې تا پسې چې زم راځم، تا پسې چې زم راځم، سر تلیک اکدم راځم، او بې له تانه نه پایم، بې له تانه نه پایم، نور در پسې مرم راځم، او اوس ګوشه نشین یم، اوس ګوشه نشین یم، اوس په نظر کم راځم، او هسې جړا راشي چې یاره ستا په چم راځم، څنګ د ګل رخانو کې هسې خدای ګوسم راځم. همه وعدې سیاسي، ټولې دعوې سیاسي، مقدمې سیاسي او فیصلې سیاسي، څه محکمې سیاسي، ټولې عهدې سیاسي، او یوه جنډه د وطن نورې جنډې سیاسي، بعض شملې او تسبیح، ځینې خطبې سیاسي، ستا د مبهم لفظونو ټولې معنی سیاسي، او هم ذریعې د ابلاغ، هم سرچینې سیاسي، حکومتي خبرونه او تبصرې سیاسي، زما او ستا ترمنځ ټولې رشتې سیاسي، ستا تعلق سیاست، ستا ارادې سیاسي، دا کرسی دغه څوکی، دا مرتبې سیاسي، د اهلیت مو وکړې ښې جنازې سیاسي، او تر اقتدار محدود شوې څه نظریې سیاسي، ټول مسایل به حل شي ګوره ډرامې سیاسي، په ټي وي څه خوند کوي مباحثې سیاسي، او ستا د تنها شاعري خوشې نارې سیاسي. ډېر ښه. اخره کې به مینوالو ته څه پیغام ورکوئ؟ بس مینوالو ته خو دغه پیغام ده چې خپلو کې اتحاد او اتفاق او ورورولي ساتئ، د یو بل خیال ساتئ، او د خپل ځان خیال ساتئ، او مطلب دا ده چې علم حاصل کړئ، پوهه حاصله کړئ، او د یو بل په کار راشي، دغه خبره. دا موږ سره محمد زاده تنها صاحب موږ له زموږ د ملګرو راکړي اجازه چې چلته یې ښه ده او باز خوشحاله اوسئ.